ګرانو دعوتګرانو، تاسو کوشش وکړئ انشاءالله چې د دې لپاره ستاسو دعوت نور هم بهتره شي او ډېرو زیاتو خلکو ته مو خیر ورسیږي او د دې لپاره چې تاسو مایوسه نه شئ. کوشش وکړئ چې نورو دعوتګرانو نه هم ځانونه خبر کړئ چې هغوی په کومه طریقه باندې دعوت کوي. نړیوال دعوتګران دي، مثلا نعمان علي خان ده، امریکا کې ده، همدارنګه عمر سلیمان ده، همدارنګه مفتی منک ده، همدارنګه نور ډیر دعوتګران دي. یوسف په نامه باندې دعوتګر ده، یوت کلب په نامه باندې پاکستانیان دي، ځوانان دي دعوت کوي. همدارنګه مصریان دي، ډیر تکړه تکړه دعوتګران دي. صحیح شوه. همدارنګه یو بل چینل ده د ون پات نیټورک په نامه باندې، بینه انسټیټیوټ په نامه باندې نور داسې بهترین او ښایسته چینلونه شته دي چې هغوی په نړیواله کچه باندې دعوت کوي او په ډیره ښه طریقه باندې ویډیوګانې جوړوي چې انسان ورته حیرانېږي. نو هغوی همغه خپلو ټولنو ته ګوري او د هغوی ستونزو ته ګوري، په همغه طریقه باندې د حل لارې ورته راوباسي او په ډیره ښه طریقه باندې خلک راهنمایي کوي او خلکو ته لارښوونه کوي. نو که تاسو دا وګورئ، ذهن به مو ډیر زیات خلاص شي او په ډیره ښه طریقه باندې به انشاءالله تاسو پوه شئ چې دعوت څنګه کیږي. کنه افغان دعوتګران هم شته دي، ځینې په ترکیه کې دي، ځینې په مصر کې دي، ځینې په پاکستان کې دي، ځینې دلته حتی په داخل د هیواد کې شته دي. خو که تاسو پلټنه وکړئ، همیشه لپاره یې وګورئ، ډېر څه به انشاءالله ترېنه زده کړئ. که تاسو کوشش وکړئ چې دوی سره یو ځای پاتې شئ، له دوی نه واورئ. صحیح شوه. او چې دوی څنګه ویډیوګانې کوي، په کوم موضوعاتو باندې کوي، سره رقم خبرې کوي، نو دا به تاسو ته انشاءالله ګټور تمامیږي، زه یقین لرم. مهمه ده چې موږ تاسو د نورو دعوتګرانو تجربو څخه هم مستفید شو، تر څو انشاءالله په ښه طریقه باندې پر مخ باندې ولاړ شو. عموما موږ تاسو چې خبرې کوو باید فکر وکړو چې خارج کې زمونږ ویډیوګانې څوک ګوري. حتما داسې خلک پیدا کېږي چې هغه زمونږ ویډیوګانې په خارج کې هم ګوري. نو تاسو ډیر کوشش وکړئ چې دقت وکړئ، په مسایلو کې خطا نه شئ، ځکه د افغانستان حالات د خارج له حالاتو ډیر تفاوت کوي. ډیر داسې عجیبه مسایل به راشي تاسو ته چې اصلا په افغانستان کې به تاسو ته مخې ته نه راغلي، یا به د افغانستان علماو په فتوا هم ورکړي وي، خو ته به بیا هم فتوا نه ورکړې. احتیاط به کوې، دقت به کوې، ځکه شاید دوی خطا شوي وي. هلته خو ډیر تفاوت کوي د خارجي مسایل له داخلي مسایلو سره. نو تاسو په دې کې ډیر دقت نه کار واخلئ، بلکې خلکو ته رهنمایي وکړي چې تاسو مهرباني وکړئ عمل ته چې کوم علما دي، پوه خلک دي، له هغوی نه معلومات وکړئ. اسلامیک سنټرونه دي، مراکز دي، دینی کمیونټي سنټرونه دي، مساجد دي، دارالفتاګانې دي، له هغوی نه معلومات لاسته راوړئ. دا به هغوی لپاره بهتره وي، ځکه د همغه علما د همغه په مسایلو ډېر ښه پوهېږي. نو زر تر زره فتوا مه ورکوئ، زر تر زره چاته مشوره او معلومات مه ورکوئ، خصوصا څوک چې خارج کې اوسېږي. او ویډیوګانې هم په داسې لهجه باندې کوئ چې د هغوی زړونه نور هم رامایله شي اسلام طرف ته او خوشحاله شي، مطمئن شي، دا دین ورته یو ډیر بهترین دین ښکاره شي. نه دا چې خدای نه کرده د دین نه زړه متنفره شي، او د ملایانو نه زړه متنفره شي، او له علماو نه علما یې بد راشي. نو ډیر په دې کې انشاءالله حساس اوسېږئ، دقیق اوسېږئ. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ ویډیوګانې په خارج کې چې څوک ګوري که نه، دومره خوشحاله کېږي چې له حد نه وتلې. حتی زنانه زنګ وایي چې موږ خو ایله اوس په دین باندې پوه شو، ایله اوس په اسلام باندې پوه شو. دا زه درته د خپل ځان صفت نه کوم، زموږ د نورو دعوتګرانو ویډیوګانې چې ګوري ډېر زیات مطمئن کېږي. حتی کورنۍ کې په تلویزیونونو کې پلی کوي، ماشومانو ته یې ورښیي او الحمدلله ډېر ښه ژوند کوي. ډېر خوشحاله کېږي چې الحمدلله زموږ په وطن کې داسې څوک شته دي چې هغوی ښې ښې ویډیوګانې کوي او تر موږ الحمدلله په اسانۍ سره را رسېږي. نو که موږ تاسو دعوت وکړو، زموږ ستاسو غږ به ټولې دنیا ته د دې انټرنیټ او د دې ټکنالوژي له برکته خپور شي. مهمه دا ده چې موږ تاسو څه وایو، په څه طریقه باندې وایو، او د خلکو لپاره به دا ګټور او جالب وي. او که به نه وي، خلک به موږ تاسو ځان سره ونیسو او پوه به کړو، او که به پوه نه کړو، دا موږ پورې اړه لري. ډېر دقت کوئ، ډېر کوشش وکړئ چې ټکنالوژي کې مخکې لاړ شئ، له دې اسبابو وسایلو نه ډېره ګټه پورته کوئ. انشاءالله زموږ ستاسو په خیر باندې به تمامیږي، او دا ویډیوګانې به موږ به مړو یو، خو انشاءالله دا دعوت او دا ویډیوګانې او دا خیر به روان وي او خپریږي به تر څو پورې چې د الله جل جلاله خوښوي. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د دعوت 1000 کلن او 2000 کلن او تر څو پورې چې د قیامت ورځ راځي، الله جل جلاله دې تر هغه وخته پورې زموږ ستاسو د دعوت
روان وساتي او الله دې باقي وساتي او الله جل جلاله دې ترېنه ډېرو خلکو ته خیر ورسوي، نفع دې الله جل جلاله دې دعوت عامه کړي او الله جل جلاله دې موږ تاسو له هغه بهترینو انسانانو سره د قیامت په ورځ باندې یو ځای کړي چا چې په دې لاره کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي او دا دعوت یې تر موږ پورې را رسولی ده.